قدرمنو پښتانه د نړۍ په تاریخ کې د نړۍ له لرغونو قامونو څخه دي. یعنی ډیر زوړ تاریخ لري پښتانه. په تاریخونو کې په بیلابیل نومونو یاد شوي دي. زموږ څېړونکو په بیلابیلو نظریاتو باندې خپل نظر چې دی بیا وړاندې کړی دی. څوک پښتانه بني اسرائیل بولي، څوک یې آرین بولي. هر چا خپل نظر چې دی هغه وړاندې کړی دی. که چیرې داسې کتابو ته پام وکړو نو تر 4مې هجري پیړۍ را دې خواته د پښتنو ذکر په کتابونو کې ښه ډېر په مخه راځي. که چیرې دا تاریخ چې نه دی شروع، یعنی عیسی علیه السلام تر زوکړې له مخه موږ د پښتنو درک ولټوو، نو پښتانه شاته په آریایي سرودونو کې یعنی داسې 1500 کاله تر عیسی علیه السلام یعنی تر تاریخ هم له مخه د دوی چې دی ذکر راغلی دی د پکت په نامه. پښتانه چې دی دا ډیر څېړونکي چې دی ډیر خلک چې دی دغه پکت د پشت یا د پښتو اصل ماخذ بولي، چې ځینې خلک وایي چې یونانیانو پشت یا دا شین توری چې دی دا په کاپ باندې ویلی، نو ځکه دوی داسې یاد کړی نه دی په خپل اصل صوت یا وزن کې، بلکې په خپل لهجه کې لیکل سوی دی. نو ډیر خلک چې دی پښتون له دغه توري راوتلی ګڼي. دا پښتون لغت دغه توري چې دی دا ګڼي، یعنی 1500 کاله زوړ تاریخ ښکاره دی. که دغه پکت راواخلو بیا څېړونکي دي، خلک دي، هر سړی خپله نظریه وړاندې کوي. یو نظریاتي دور دی، یو ساینټیفیک دور دی. په نظریاتي دور باندې ډیر بحث سوی دی، چا څه ویلي دي، چا وایي څه ویلي دي. خو دا ټول شیان چې دي اوس په ساینټیفیک اصولونو باندې ښه مرتب کیږي او ښه ښایسته مخته راځي. نو موږ باید پر هغه ساینټیفیک اصولونو باندې خپله څېړنه چې ده دا راپورته کړو. یوه خبره به یاد لرو چې پښتانه د نړۍ تر ټولو زړو قامونو یا د ډیرو زړو قامونو په قطار کې چې دي پښتانه هم ولاړ دي. د دې پښتون توری یا پښتو ژبه یا د دې نوم ماخذ څه دی، په دې باندې ما تاسو ته وویل چې بېلابېلې نظریې دي. زه کوشش کوم چې ټولې نظریې د هر څه ماخذونه او هر بیس چې دی له تاسو سره داسې په لنډو ټکو کې متعارفه کړم چې تاسو ورسره ولد هم سئ او نوره څېړنه په خپله باندې وکاستئ، نور پکې زور ولاړ سئ او هر څه چې دی رابرسېره یې کړئ. هیروډوټس یو سړی دی، د دا ویدي سرودونو علاوه هم موږ تر تاریخ 480 کاله یعنی داسې 1500 کاله تر له دا نن ورځې څخه موږ شاته تللی سو تر عیسی علیه السلام 480 کاله شاته. هیروډوټس یو یوناني مورخ دی، د فادر اف د هسټري یا د تاریخ پلار ورته ویل کیږي. ګرځېدلی دی په د ټوله نړۍ کې، بیا یې خپله سفرنامه لیکلې ده، نو دا یو تاریخي حیثیت لري. دلته زموږ پر دې سیمه باندې تېر سوی دی د هخامنشیانو دور چې دی یا د هغه په بیس کې چې دی دا شاوخوا سیمې چې دي دا باندې غږېدلی دی، د دوی پر کړه وړه باندې غږېدلی دی. دوی وایي چې آرینان چې دي د میدیانو په شان غشي لري او نور وسایل یې باختریانو ته چې دي هغه ورته دي، او د ګنداریانو جامې هم د باختریانو په شان دي. که زه د پاکتیس یادونه درته وکړم، پاکتیس په دې باندې هم د پښتو پښتون د پښتو څه نظریې یا بحث راځي. دی لیکي چې پاکتیس کلاکس اغوندي. زموږ ځینې څېړونکي کلاکس هغه جامې چې لستوڼي نه لري او پراخه غاړه لري، لکه اوس چې ما صدرۍ په غاړه ده، یا نو دا په هغه زمانه کې 1500 کاله مخکې د پښتنو یا د دې پاکتویس په اړه باندې د هیروډوټس نظر دی چې دوی دغه جامې اغوندي. محلي لیندۍ چې دی وایي ګرځوي، نیزې له ځانه سره ګرځوي، یعنی ښه مسله ګرځي هغه زمانه کې. او بیا د کوچیانو یو بیان راوړي دا هیروډوټس، هغه وایي چې دوی سیګرټنز دغه ته وایي لفظ دا استعمال کړی دی او لیکي چې د دوی ژبه چې ده دا فارسیانو ته ورته ده او یو رنګه ده، او د دوی
وسایل چې دي هغه تر پارسیانو پکتیسانو ته چې دي نږدې دي، یعنې د کوچیانو د پکتیس سره رانږدې کوي. نو زموږ ځینې څېړونکي وایي چې دغه هم پښتانه ښیي، دغه د پښتنو کوچیان ښیي. دی چونکې ګرځي هر څه یې یاد کړي دي، د پخپله لیکلي دي چې د دغه کوچیانو 8000 آسونه لري. دا خبره چې ده دا زموږ په ادب کې شته، دا نظریه شته. بیا دا نظریه چې ده په جدیدو لیکوالانو کې یا په داسې لنډ وخت کې د اولف کیرو چې د انګریزي کتاب لیکلی و دی پټانز، په دې کې د دې نظریې تایید کوي چې دا پکتیس چې دی دا له اوسنیو پښتنو سره هغه مطابقت لري او بیا د دې شننه کوي او پر دې باندې بحث کوي. زموږ استاد معصوم موتک صاحب هم لیکنه ورباندې لري. هغه بیا د عبدالرازق پالوال صاحب یو مضمون چې دی هغه ذکر کوي او په هغه کې د کیمبرج یونیورسټۍ پروفیسر بیلی چې دی هغه یادوي او پروفیسر مارګن سټیرن چې د اوسلو پروفیسر و، دا په ژبو او په فیلالوجي باندې ډېر پوه، نو هغه د هیروډوټس د پکتیس په حواله وایي چې دا مطابقت له پښتو سره یا له پښتونه سره دوی د شک په نظر ورته ګوري، وایي داسې نسي کېدی، یعنې یا پکتویس کېدی چې دا پښتون نه وي. نو پر دې باندې بیا د فیلالوجي پر اصولو باندې پر د فیلالوجي پر بنیاد باندې خپله څېړنه چې ده پر مخ بیایي او له دې سره دوی وایي چې د پښتون پیوند چې دی له پښتو یا پکتویس سره نه لګېږي. پښتون څنګه دوی دا لهجه اوښتې ده. پښتون دوی وایي د شمال ختیځې لهجې توری چې دی پښتون دا تر پښتون لرغونی ګڼي. دغه مارګن سټیرن په خپله وایي چې ما ته پښتون تر پښتون زوړ نه ایسي بلکې پښتون تر پښتون زوړ ایسي. بهرحال دا بحث دی هر څه چې دي. مجاور احمد زیار صاحب هم په دې حواله باندې یادولی سو. زموږ په ادبیاتو کې د پښتنو د اصل ماخذ په اړه ښه خوندوره څېړنه لري، استاد دی. نو هغه هم وایي چې دغه خبره چې ده دا پښتون تر پښتون لږ لرغونی دی او داسې راته برېښي. نو خپل نظر دی په دې باندې موږ یې ویلی سو په دې باندې هغه کم نظر لري. پالوال صاحب خبره چې ده هغه پر مخ باندې داسې د پټان د ولف کیروس زه خبر درته کوم هغه وایي د هغه مشکل دا و چې د شین توری دا یو ټکی چې لوړ راځي پر سین باندې یو لاندې راځي، دا د شین او د شین ترمنځ چې دی وایي اولف کیرو توپیر نسو کولی، نو ځکه پښتون د پښتون په شان کښلی دی او د شین فهم چې دی دا د نه دی درلودلی. او که دا داسې فرق مه وایي نو ده به د بیلي او د مارګن سټیرن هغه خبره چې دا پښتون د پکتیس شکل نه دی نو ده به هم دغه خبر ورسره منلی وای. دغه رنګه که نور یاد کو ټرومپ دی، ګریرسن دی، کیرو دی، دا د خې او د کاپ غوندې دا خې چې ده د کاپ غوندې یې ویله، پښتون یې نه وایي پښتون یې وایي، پښتو یې ویله، نو پښتون به یې پښتون ګڼلی. نو د پښتون او پښتوي دا رنګ سره لري، هلته پښتویست ورسره سمیږي. نو ځکه موږ دا ویلی سو دا یو د انګریزي تلفظ یا صوت یو څوک پښتو ووایي نو هغه د آواز یا د کومه لهجه چې ده په هغه کې راځي. نو د شین او شین توپیر پوهېدل د مارګن سټیرن لخوا دا یو بیس دی. نو ډېر ځایونه بیا موږ دا اوسنۍ لهجو ته پام کوو. رحمان بابا او خوشحال خان خټک د دوی د لهجو چې کوم صوتیات په مخه راځي دا هم د پښتنو هغه لرغونی شکل لري. مقصد دا چې د پښتو شین او د پښتو خې په کاپ اړول اصل ماخذ یې څه دی پر دې باندې بحث روان دی. خو دونې جدیده دنیا ده، د ساینس او ټکنالوژي دور دی او د فیلالوجي پر بنیادي اصولونو باندې یو ژبه یو لغت ته لرغونی ثابتولی سي، په نظریو باندې، په بحث باندې، په دعوو باندې دا نه ثابتېږي. دنیا ټوله دا مني که چیرې یو زوړ شکل په لغت کې ستا او له تا سره اوس هم ژوندی دی نو بیا واقعي دا ستا د ژبې دی، او که ته له هغه سره مفهومي تړون ولرې نو ته هغه شکل پخوا لرې اوس ته که یا بیا دا پر تا اوړي چې دا واقعي هم د دې ژبې خلک دي. نو هغه د زیار صاحب خبره ده چې پښتون دا د دې اوښتون چې دی دا دغه جریان دی او په دې کې سره ټولولی سي. یعنې د هیروډوټس پکتویس چې دی
بیس دا چې له پښتون سره مطابقت نسي لرلی. د پښتون له کلمې سره د کاپ د خې په تلفظ باندې کیدای سي سر رانږدې سي او هغه نظریه چې ده هغه لږ خاشه سره ولګوي او د پښتو او د پښتو سمون سره راسي. مطلب داسې 1500 کاله زوړ حیثیت یې کنفرم بیا ثابتېږي او هغه شکل چې دی هغه موږ ته وړاندې کېږي. دا د فونیټیک بیس چې دی پر دې قانون باندې که سړی ورته وګوري نو پرسوانا او پرسوا د پښتون او پښتو اوښتي شکل زیار صاحب مجاور زیار صاحب بللی دی او په دې باندې بیس کړی دی. وایي چې دا د منځنۍ پښتو او په ختیځه پښتو کې زموږ خواته دوی ختیځه وایي نو وایي د پښتون او پښتو دغه شکلونه چې دي دغه راواوړي او دغه رنګونه ولري. نو دا خو د لهجې بیس دی. په دې باندې لهجه کمه یوه زړه ده، سونې زړه ده، دا ثابتول دا دغه رنګه بیس دی هسې به روان وي. خو دلته ساینټیفیک اصولونه چې دي نو دغه د هیروډوټس د پکتویس یا د ویدي پکتا پکت دا ټول تاریخي جغرافیایي ثبات چې دی دا که ورته وګوري نو د پښتنو سیمه ده. په هغه سیمه کې چې کوم خلک یاد سوي دي اوس هم په دغه سیمه باندې پښتانه اوسېږي او د دغو ژبنۍ پراخوالی او اړخ چې دی دا په دوی باندې پوره دی او دغه پرسوا او پرسوانا یې پخوانۍ باوري بڼې چې دي دا موږ ښوولی سو د پښتون کلمې په شالید کې. نو پښتون که چا یو زمانه کې یو شان سره بللی دي نظریې راوړي دي نو دا یو داسې شخصي تحلیل ورته ویلی سو او داسې علمي تداونه ورته ویلی سو چې دوی د نظریو پر بنیاد باندې سره وشلي دي. اوس دلته که بیا بله پیمانه راواخو د پښتنو اصل ټاټوبی رو ری واو هی یاد سوی دی. د رو جغرافیه کمه ده، پښتانه په کم ځای کې پراته نو دا ویل کیږي چې د ننني افغانستان بیخي زیاتې برخې او د پاکستان د شرقي خواوې دا موږ چې پکې پراته یو دغه چې دا به دوی ته رو ویل ری واو هی. د تاریخ فرشته بیان دی د قاسم فرشته هغه وایي چې د سوات له سیمې رانیولې بیا تر سیوۍ پورې یا د سیوۍ تر بازار یا ښاره پورې دغه رنګه له حسن ابدال څخه دلته بیا هادې د کابل او د زابل کندهار سیمې دا ګردې چې د دوی دا غځېدلې برخه چې دا پرو پورې یاده کړې ده. دغه رنګه د هلمند تر کشکاره پورې هم په ځینې څېړنو کې موږ د دې یادونه وینو. دا بیراویانو سیمه یا د بلوچستان سیمه چې ده دا بیا له دغه ځایه واخلي تر کشمیره پورې دا په پخواني ادبیاتو کې روح ګڼل سوی دی او روح چې دی هغه د پښتنو اصل وطن دی. ډیرو پښتنو کلاسیک شاعرانو روح یاد کړی دی. وایي د خوشحال بابا زوی اشرف خان هجري وایي کاسدان له روحه نه راځي مدت شو سلام باد را رسوي منت یې تم دی او د کاظم شیدا مشهوره شعر دی په هندي ادا یې وکړې په ما چاري زه شیدا په زړه ساده د رو افغان یم. دغه رو توری چې دی دا د پښتنو اصل ټاټوبی دی او پښتانه په همدغه سیمه کې له عمرونو راسې پراته دي. د دوی پښتون لغت په بېلابېلو نظریو څېړل سوی دی. ځینې څه وایي ځینې څه وایي خو بهرحال کوم چې هغه له موږ سره د فیلالوجي په اصولونو باندې بحث کوو نو زه پر مخ باندې نور درته اسانه کوم چې کومه لارې غوره ده. خو د پښتنو دغه ټاټوبی که هر څوک دلته تېر سوی دی چې کم کړه وړه کم انداز کم خلک یې بیان کړي دي هغه ټول پښتانه دي او اوس هم په هغه کړه وړه هغه رنګه ګرځي هغه حیثیتونه یې دي. سره هغه د یو بل کتاب ماته رایاد سو د ابن بطوطه سفرنامه هغه کې دلته د سرو مژیانو ذکر راغلی دی چې دا خلک د سرو مژیانو په ذریعه باندې سونه کاږي. نو دا خو زموږ په سیمه کې دا کارونه سوي دي د آرینو له خولې دا خبرې چې دي روایت تر روایت خوندي دي او د په سفرنامه کې هم ځای سوي دي. غرض تاسو یې لټولی سئ. مقصد مه دا چې پښتانه څوک دي پر دې باندې به سوکه یو پړاو درښیم خو د پښتون کلمه دغه ده چې د پښتنو د قام د ژبې نوم پښتو دی نو دغه حیثیت چې دی و دوی ته منسوب دی. شاته په ویدي سرودونو کې ستا د هیروډوټس په کتاب کې چې کوم ذکر د کړه وړو له لارې راغلی دی دغه او بیا ساینټیفیک اصولونه نو دا ګډ سره یو ځای کو بس دغه جغرافیه ده د پښتنو په دې کې دی په زراو کلونه کږي چې آبادي او د دنیا
د تاریخ له لرغونو کامونو څخه یو کام بلل کیږي.